बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो दा महल په جی قربان रेस्टोरेंट کې چې کم د الایټ بینک ته مخامخ په ناوګي کې دی دا محل ولاړې ما پود ریویو به پېښ کوم اسرار ګل لالا چې دی نو دا بهترین کاریګر دی او د کافي وخت نه چې کوم دی زه په خپل پیج نم زکه چې زما د کلی دی موږ واړه بل سره لوي شو یو د پېښور کې اسلام آباد کې او په نورو ډېرو خارونو کې په پاسپورت او په ریسټورانټو کې کار کړی دی اسرار ګل لالا اول خو چې دی نو لکه مطلب دا دی دا راته ووایه چې ستا سره په سس ویرایټیز دي لکه په خوراک کې ستا سره څه دي جد بھائی تاسو ته بخیرالی وایم او بخیرالی نه پس خو دا موږ سره میان دي موږ سره هنډي ده چکن کړی دی او شورمې برګرې زینګرې او هر یو شیز بس چې څوک څه اډر کوي نو موږ ورله تیارولی شو لږ ټایم غواړو د هغې نه او بس بیا ورله هغې مقدار شی تیارېږي او څومره دا چې تا کوم ویرایټیز یاد کړه د خوراکونو دا کاریګري چې دی نه دا ټوله ته په خپله باندې کوې په خپله یې کوم یوازې په دې کچن کې ورته ولاړ یم نور څوک نه پرېږدم او اسرار ګل لالا دا راته ووایه چې ستاسو ټایمنګ چې دی نو هغه هم ډېر یو اهم څیز دی او خلک به د ټایمنګ هم تپوس کړي چې هغه ته د اوس نه م ووایې چې ټایمنګ ستاسو د څه ټایم نه څه ټایم پورې تاسو ټایمنګ خو موږ سهار راځو تقریبا 8 بجې او 8 بجو نه والا تر 11 بجو پورې د شپې موږ 12 بجو پورې موږ مخ ټایم ورکړی دی نه ډېره مننه دا د شهزاد چې دی نو یو بهترین او حسین امتزاج دی په سوسایټي کې دا دغه شوی دی اضافه شوی دا پاسپورت دپاره چې کوم دی نو دی رسټورانټ کولاو کړی دی د جی قربان په نوم باندې الایټ بینک ناوګی ته مخامخ مین بازار ناوګی څومره هم چې د خوراک شوقین دی یو ځل چې هغې راشي او د دې دا ذایقه چک کړي نو د هغې نه بعد چې دی او چې څوک هم راله نو ریویو دی په دې ویډیو په کمنټ کې بیا پېښ کړي مننه